سلام علیکم زده کوونکو. علیکم سلام استاده، بخیر راغلی. مننه، تاسو څنګه یې؟ مننه، ښه یو. مرتضی او زیاره تاسو ښه یې؟ مننه، ښه یو استاده. ډېر ښه. د سن خپرونې درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، تاسو مې هم سلامونه ومنئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یې. دا د یو ځل بیا د فزیک له یو بلې په زړه پور موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو. زموږ خپرونه به نیم ساعت دوام وکړي او په دې کې به تاسو ته ډېر ګټور معلومات وړاندې کړو. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ښه زده کوونکو، له تېر درس څخه کومه کورنۍ دنده لرئ؟ لرو یې استاده، یوه پوښتنه وه. ډېر ښه. پوښتنه څه وه؟ داسې چې جسم د ساده هارمونیکي نوسان په حالت کې دی او د حرکت معادله ایکس ټي مساوي کېږي 0.6 کوساین 3 ټي ده. د هغه جسم سرعت او تعجیل چې د تعادل له ټکي څخه تېرېږي په لاس راوړئ. استاده، د پوښتنې ځواب په دې ډول سره دی، کله چې یو جسم د تعادل د نقطې څخه تېرېږي سرعت یې اعظمي وي او تعجیل یې 0 وي. آفرین، ډېر ښه. نو اوس به د نوي درس په لور لاړ شو چې لیدونکي هم په تمه پاتې نشي. اوس به د درس عنوان او موخې په سکرین وګورو. د کتلې فنر سیستم. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د کتلې فنر سیستم تعریف او د کارېدو ځایونه یې توضیح کړي، خطي فریکونسي، پیریود او زاویې فریکونسي تشریح کړي، د کتلې فنر سیستم اړوندې پوښتنې حل کړي او د فیټ په سمولیشن کې فعالیت ترسره کړي. درنو لیدونکو، نن په اهتزازي حرکتونو کې په کتلې فنر سیستم خبرې کوو. دا سیستم نه یوازې په فزیکي تیوریو کې بلکې زموږ په ورځني ژوند کې هم ډیر کاریږي. فرض کړئ یوه کتله د یو فنر سره وصل ده. که دا جسم کش شي او بیرته پرېښودل شي نو څه پیښیږي؟ د دې سیستم تګ راتګ نه یوازې فزیکي ښکلا لري بلکې له موږ سره مرسته کوي چې نور مفاهیم لکه پیریود، فریکونسي او بیرته ګرځونکي قوې باندې ښه پوه شو. د کتلې فنر سیستم حرکات د ساده هارمونیکي حرکت یوه بیلګه ده چې په دې موضوع پوهېدل به تاسو سره د میخانیکي سیستمونو په ژوره پیژندنه کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په تیرو درسونو کې ویلي، د کتلې فنر سیستم کې یوه کتله د یو فنر سره چې ځانګړی د سختۍ ضریب لري وصل وي، چې کتله په آزادانه ډول پورته، ښکته او ښي او چپ لوري ته حرکتونه کوي. زموږ په شاوخوا کې د ډیرو وسایلو په جوړولو کې د دې سیستم څخه کار اخیستل کیږي. آیا تاسو یې کومه بیلګه راته ویلی شئ؟ استاده، یو څو رنګه قلمونه وو چې فنر پکې وو. آفرین، همداسې ده. د قلم په دننه کې فنر، د موټرونو جمپینونه او حتی د میخانیکي ساعتونو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي او همداسې په ورځني ژوند او پرمختللې ټکنالوژي کې هم ترې کار اخیستل کیږي. اوس به د کتلې فنر سیستم د کارونې ځینې ځایونه په یو معلوماتي ویډیو کې یو ځای وګورو. له فنرونو څخه یوازې په قلم او د موټر د جمپینګ په سیستم کې ګټه نه اخیستل کیږي بلکې له پخوانیو تلو نیولې تر راکټونو پورې په ګڼو نورو کوچنیو او لویو وسیلو کې ګټه ترې اخیستل کیږي. د کورې اندازه کولو په ماشینونو کې د قوې او فشار سنسرونه د کوچنیو قوو د تشخیص او اندازه کولو لپاره له کتلې فنر سیستم څخه ګټه اخلي. دا ټکنالوژي په حساسو تلو، روغتیايي ماشینونو او څیړنیزو ازمایښت ځایونو کې کاریږي. د لوبو په کلاسیکو وسایلو لکه یویو او جک ان د باکس کې هم د کتلې فنر له سیستم څخه ګټه اخیستل کیږي. د لوبو دا وسایل موږ ته راښیي چې څنګه د فزیک ساده مفاهیم د ماشومانو په لوبو او تفریح بدلیږي. په ودانیو او جګو پلونو کې د ضربې ګرځونکي سیستم د دې لامل کیږي چې د باد، زلزلې او داسې نورو عواملو له امله د رامنځته کیدونکو لړزو مخه ونیسي. په دې سیستمونو کې د کتله فنر پیچلي موډلونه کاریږي څو د لړزو انرژي جذب یا خپره کړي چې دا کار د ودانۍ په خوندیتوب او پایښت کې مرسته کوي. په کلاسیکو میخانیکي ساعتونو کې هم د کتلې فنر سیستم څخه ګټه اخیستل کیږي چې له هر نوسان سره وخت په کره توګه اندازه کوي. په ښکلو ساعتونو کې اوس هم له دې میکانیزم څخه ګټه اخیستل کیږي چې په مهندسي کې د کروالي او مهارت نښه بلل کیږي. ګران لیدونکو، د یادونې وړ ده چې د کتلې فنر سیستم یو ساده او ډیر کاریدونکی سیستم دی. د فزیک په لابراتوارونو کې د نوسان، انرژي او د قوې د مفاهیمو لپاره ترې کار اخیستل کیږي او همداسې دا سیستم د یو ساده لابراتوار په جوړولو سره یا برابرولو سره زده کوونکو سره دا مرسته کوي چې ډیر پیچلي مفاهیم په عملي ډول زده کړي. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې مو د بیرته ګرځونکي قوه په کتلې فنر سیستم کې ویلې وه.
څوک به د بیرته ګرځونکې قوې په اړه معلومات راکړي؟ هو استاده، بیرته ګرځونکې قوه هغه قوه ده چې اهتزاز کوونکی جسم بیرته خپل پخواني حالت ته راګرځوي. موږ د کتلې فنر سیستم کې بیرته ګرځونکې قوه له هغه فرمولونو سره لوستې وه. آفرین زیار جانه. اوس به د کتلې فنر په سیستم کې د بیرته ګرځونکې قوې فرمول څوک راته ووایي؟ په کتله فنر سیستم کې بیرته ګرځونکې قوه د هوګل قانون څخه په لاس راځي چې د فنر ثابت او د فنر موقعیت د بدلون د ضرب له حاصل څخه عبارت ده. ډېر ښه. اوس به څوک راته ووایي چې د فنر ثابت څه شی دی؟ استاده، ځینې فنرونه نرم او ځینې سخت وي، ځکه هر یو فنر ځان ته یو مشخص ثابت لري چې د فنر سختوالی او نرموالی ښیي. هر څومره چې د فنر ثابت زیات وي په هماغه اندازه سخت وي او د همدې برعکس. ډېر ښه. له تاسو ټولو ډېره مننه. انشاءالله چې د لیدونکو به هم د پوښتنو او ځوابونو ته پام شوی وي. اوس به د کتلې فنر په سیستم کې په 3 کمیتونو خبرې وکړو چې پیریود، خطي فریکونسي او زاویوي فریکونسي ده. خو تر هغه مخکې دې 3 کمیتونو ته نظر تیرو درسونو ته یوه لنډه کتنه کوو. دلته دا 3 کمیتونه نظر نورو پارامترونو په استفادې مطالعه کوو. څوک به راته ووایي چې پیریود او خطي فریکونسي څه شی دي؟ استاده، په تیرو درسونو کې مو لوستي وو چې پیریود له هغه وخت څخه عبارت دی چې پکې یو اهتزاز بشپړیږي. د پیریود واحد ثانیه دی او د ټي په تورې ښودل کیږي او فرمول ټي مساوي کیږي یوې پر اف دی. استاده، فریکونسي د وخت په یوه واحد کې د اهتزازونو شمېر ته ویل کیږي چې په هرټز سره اندازه کیږي چې یو پر ثانیه هم ورته ویلی شو، او د انګلیسي د اف په تورې سره ښودل کیږي چې فرمول اف مساوي کیږي یو پر ټي دی. ډېر ښه. د کتلې فنر سیستم حرکات د ساده هارمونیکي حرکت یو ډول دی، نو دا تعریفونه دلته هم صدق کوي، خو فرمول نه یې لږ توپیر لري. کوم فرمول نه چې تاسو مخکې وویل دې نه هغه وخت استفاده کولی شو یا ترې کار اخیستلی شو چې یو د دې کمیتونو څخه معلوم وي. که چیرې موږ ته د فنر ثابت او کتله راکول شوي وي او د کتلې فنر سیستم پیریود او یا فریکونسي رانه وغواړي نو څنګه به پیدا کوو؟ تاسو سکرین ته پام وکړئ. دا د کتلې فنر سیستم دی. د فنر ثابت په ک توري ښودل کیږي او هغه کتله چې فنر سره وصلیږي د ام په توري ښودل کیږي. په یاد مو وي چې څومره کتله ډیره وي هماغه نه به فنر ډیر کش شي او د تعادل د ټکي څخه به کتله ډیره فاصله ولري. د فنر د موقعیت بدلون په اکس سره ښودل کیږي. که موږ ته په کومه پوښتنه کې د فنر ثابت او کتلې مقدار راکول شوی وي او موږ نه د دې سیستم پیریود وغواړي نو د دې فرمول څخه کار اخلو. ټي مساوي کیږي 2 پای جذر د ام پر کا، چې په دې کې ټي د دې سیستم پیریود، ام کتله، کا د فنر ثابت او پای ثابت عدد دی چې اندازه 3.14 دی. څنګه چې فرمول نه ګورئ ټي او ام یو بل سره مستقیم اړیکه لري، نو څومره چې کتله ډیره وي پیریود به هم ډیر وي. تاسو د تیرو درسونه پوهیږئ چې پیریود او فریکونسي یو بل سره معکوس اړیکه لري. نو کو غواړو د دې سیستم فریکونسي پیدا کو د پیریود فرمول معکوسو نو فرمول به په دې ډول لاسته راشي. اف مساوي کیږي 1 پر 2 پای جذر د کی پر ام، چې په دې کې اف د دې سیستم فریکونسي، ام کتله، کا د فنر ثابت او پای بیا هم یو ثابت عدد ده چې قیمت 3.14 دی. د دې فرمول څخه ښکاري چې اف او کا یو بل سره مستقیم اړیکه لري، نو څومره چې د فنر ثابت ډیر وي فریکونسي به هم هماغونه ډیر. مخکې تر دې چې په دریم کمیت یعنې زاویوي فریکونسي خبرې وکړو په ویل شوي فرمولونو کې به څو پوښتنې حل کړو، خو لومړی به یوه لنډه دمه وکړو او بیرته راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې تر دمې مخکې مې وویل غواړو په فرمولونو کې څو پوښتنې حل کړو، نو زو لومړی پوښتنه په سکرین ګورو. د کتلې فنر په یوه سیستم کې 490 کیلوګرام کتله په فنر پورې راځوړنده ده چې د فنر ثابت 1/10 نیوټن پر متر. د سیستم پیریود به یې څومره وي؟ که پای مساوي شي په 3.14 سره. دې پوښتنه کې موږ نه پیریود غوښتل شوی. د پیریود فرمول لرو چې ټي مساوي کیږي 2 پای جذر د ام پر کا. معلوم کمیتونه پکې وضع کوو. ټي مساوي کیږي 2 ضرب د پای په ځای 3.14 ضرب د جذر د ام په ځای څو لیکو 490 تقسیم پر د کا په ځای 0.1 چې ساده یې کوي نو ځواب به ټي مساوي کیږي 419.8 ثانیې. اوس به لاړ شو بله پوښتنه به وګورو چې موږ نه یې څه غوښتي.
مثال د کتلې فنر یو سیستم خطي فریکونسي 15 هرتز دی که د فنر ثابت یې که مساوي 250 نیوټن پر متر وي کتله یې په کیلوګرام پیدا کړئ پای مساوي 3.14 په دې پوښتنه کې فریکونسي راکړل شوې ده او موږ نه کتله غواړي نو فرمول لرو چې اف مساوي کیږي 1/2 پای جذر د کای پر ام معلوم کمیتونه پکې وضع کوو د اف په ځای 15 مساوي 1/2 ضرب ده د پای په ځای 3.14 ضرب ده جذر ده د کا په ځای څو لیکو 250 تقسیم پر ام یا کتله د ساده کولو وروسته پوښتنې جواب ام مساوي کیږي 0.25 کیلو ګرام سره دا د پیریود او خطي فریکونسي په فرمولونو کې د ځینو مثالونو حل اوس مخکې تر دې چې زاویې فریکونسي ووایو په تیرو درسونو کې مو د دوراني او حجازي حرکتونو ورتهوالي باندې خبرې کړې وې څوک به یې راته یو مهم ورتهوالی ووایي استاد د دې حرکتونو ترمنځ لومړی ورتهوالی دا دی چې په اهتزازي حرکتونو کې اهتزاز د 4 ځل راتګ وروسته بشپړیږي او دوراني حرکت هغه وخت بشپړیږي چې جسم د 90 درجو په اندازه 4 زاویې طی کړي چې ټولې 360 درجې کیږي استاده دا چې د اهتزازي حرکت معادلې د ساین او کوساین بڼه لري نو اهتزازي حرکت د زاویې له جنس هم پیدا کولی شو یعنی کله چې یو بشپړ اهتزاز سرته رسیږي نو موږ ویلی شو چې 360 درجې زاویه طی شوې ده آفرین ډیر ښه تحلیل مخکې مو خطي فریکونسي وویله چې د وخت په واحد کې د بشپړ اهتزازونو شمیر ته ویل کېده زاویې فریکونسي د وخت په واحد کې د زاویې تغییر ته وایي او په دې سیستم کې زاویې صورت راښیي او د دې فرمول څخه لاسته راځي چې فرمول اومیګا مساوي کیږي جذر د کی پر ام سره دلته اومیګا د دې سیستم زاویې فریکونسي چې واحد رادیان پر ثانیه ده کا د فنر ثابت او ام کتله ده اوس به دې فرمول کې یو پوښتنه حل کو چې سم زده کړئ مثال یو 4 کیلوګرام کتله لرونکی جسم له یو فنر سره وصل دی که د فنر ثابت کا مساوي 50 نیوټن پر متر وي د کتلې فنر سیستم زاویې فریکونسي محاسبه کړئ په دې پوښتنه کې زاویې فریکونسي غوښتل شوی نو داسې حلوو اومیګا مساوي کیږي جذر د کای پر ام کمیتونه پکې وضع کوو اومیګا مساوي کیږي جذر د 50 پر 4 دا شی ساده کې جواب به راوځي 3.53 رادیان پر ثانیه زده کوونکو په 11م ټولګي کې مو حرکي پوتنشلي او میخانیکي انرژيګانې مطالعه کړي دي حرکي انرژي هغه انرژي ته ویل کیږي چې جسم د حرکت په حالت کې لري او هغه انرژي چې جسم د خپل موقعیت له مخې په یو ارتفاع کې په ځان کې ذخیره کوي د پوتنشلي انرژي په نامه یادېږي او د دې دواړو انرژيګانو مجموعې ته میخانیکي انرژي وایي اوس به دا درې وړه انرژيګانې په کتلې فنر سیستم کې مطالعه کوو استاده په دې سیستم کې د پوتنشلي حرکي او میخانیکي انرژي بدلونه په څه ډول دي ښه پوښتنه دې وکړه کله چې کتله د فنر سره وصل کیږي کتله په حرکت پیل کوي او سرعت یې ورو ورو کمیږي او صفر ته رسیږي چې بیا کتله سکون حالت غوره کوي استاده نو په دې حالت کې د جسم فاصله هم بدلون کوي هو فاصله هم بدلیږي که د حرکت په مسیر کې په دې سیستم کې وغواړو حرکي یا پوتنشلي انرژي محاسبه کوو نو د هغې د فرمول څخه کار اخلو همداسې د حرکت په اوږدو کې دا دوه انرژيګانې یو بل ته بدلیږي خو مجموعي انرژي چې میخانیکي انرژي ده ثابته پاتې کیږي یعنی فرض کړئ چې د انرژي ضایعات نه لرو تاسو سکرین ته پام وکړئ پوتنشلي انرژي د کتلې فنر سیستم کې د هغې د اوږدوالي له بدلون څخه ذخیره کیږي او اندازه یې د کتلې او د تعادل ټکي د فاصلې پورې اړه لري که وغواړو د دې انرژي مقدار یا اندازه پیدا کړو نو د دې فرمول څخه کار اخلو ای پی مساوي کیږي 1/2 کا ایکس مربع چې دلته ای پی پوتنشلي انرژي کا د فنر ثابت او ایکس د موقعیت بدلون راښيي او حرکي انرژي د کتلې سرعت پورې اړه لري او اندازه هغه وخت ډیره وي چې جسم د تعادل په ټکي کې وي ولې چې د تعادل په ټکي کې د جسم سرعت اعظمي وي او فرمول ای کا مساوي کیږي 1/2 ام وی مربع ده چې ای کا حرکي انرژي ام کتله او ای وی د کتلې سرعت راښيي میخانیکي انرژي د حرکي او پوتنشلي انرژیو مجموعه ده چې په دې سیستم کې اندازه ثابته پاتې کیږي او کولی شو د دې دوو فرمولونو څخه لاسته راوړو لومړی فرمول د دې دواړو انرژيګانو د مجموعي فرمول ده
او دویم فرمول د کتلې زاویوي فریکونسي او د امپلیتود د کمیتونو څخه کار اخلو. درنو لیدونکو اوس یوه لنډه دمه کوو او بیرته راګرځو. له موږ سره واوسئ. درنو لیدونکو بیا مې هم سلامونه ومنئ. د خپرونې دریمه برخه ده. تر دمې مخکې مو د کتلې فنر سیستم کې حرکي انرژي، پوتنشلي انرژي او میخانیکي انرژي ولوسته. اوس به د هغه په فرمولونو کې څو مثالونه حل کو. لومړی مثال په سکرین ګورو. مثال، یو جسم له 2 کیلوګرام کتلې سره له یوه داسې فنر سره وصل دی چې ثابت یې کا مساوي 100 نیوټن پر متر دی. که د فنر موقعیت بدلون x مساوي 0.15 متر وي، په فنر کې زیرمه شوې انرژي محاسبه کړئ. په دې پوښتنه کې د سیستم پوتنشلي انرژي غوښتې ده. نو د حل لپاره فرمول لرو چې ای پی مساوي کیږي 1/2 کا ضرب د x مربع. معلوم کمیتونه پکې لیکو. ای پی مساوي کیږي 1/2 کا په ځای 100 لیکو او د x په ځای 0.15 کل مربع. د ساده کولو وروسته یې ځواب راځي ای پی مساوي کیږي 12.15 جوله. اوس به یو بله پوښتنه حل کو. سکرین ته پام وکئ. مثال، که چیرته 0.8 کیلوګرام کتله د 4 سانتي متر په اندازه کش او پریښودل شي او موږ د وخت محاسبه د تعادل له موقعیت څخه پیل کړو، پای مساوي 3.14 A امپلیتود یې پیدا کړئ. B د F او T قیمتونه په داسې حال کې حساب کړئ چې کا مساوي 250 نیوټن پر متر وي. C هغه تابع ولیکئ چې حرکت تشریح کوي. د دې پوښتنې د حل لپاره زو لومړی جز حلو. په لومړي جز کې موږ نه امپلیتود غوښتی. نو امپلیتود مساوي ده د 4 سانتي مترو سره. دویم جز کې موږ نه فریکونسي غوښتی ده. د فریکونسي فرمول لرو چې اف مساوي کیږي 1/2 پای جذر د کی پر ام. قیمتونه وضع کوو. اف مساوي کیږي 1/2 ضرب د 3.14 ضرب د کسو ده 250 تقسیم پر کتله څو راځي 0.8. د ساده کولو وروسته د دې ځواب به راشي 3.25 هرتز. اوس یې پیریود هم پیدا کوو. څنګه چې پوهیږئ چې پیریود مساوي 1 پر فریکونسي، نو ټي مساوي کیږي 1 پر د فریکونسي په ځای لیکو 3.25 چې ځواب یې راځي 0.302 ثانیې. همداسې اوس دې لپاره چې معادله ولیکو نو موږ سره باید زاویوي سرعت موجود وي. نو زاویوي سرعت پیدا کوو چې اومیګا مساوي کیږي 2 پای اف. قیمتونه وضع کوي. اومیګا مساوي کیږي 2 ضرب ده 3.14 ضرب ده د فریکونسي په ځای لیکو 3.25. د ساده کولو وروسته یې ځواب راځي 0.02 رادیان پر ثانیه. اوس د حرکت معادله لیکو چې x او t مساوي کیږي a کوساین د اومیګا t. x او t مساوي کیږي قیمتونه وضع کوي. د a په ځای سانتي متر د متر ته واړوئ 0.04 ضرب د کوساین د اومیګا په ځای 0.02 ضرب د t. نو بله پوښتنه به هم تاسو ته کورنۍ دنده درکړم. تاسو دا پوښتنه در سره ولیکئ. یو جسم له 5 کیلوګرام کتلې سره له یو فنر سره وصل دی چې د فنر ثابت کا مساوي 200 نیوټن پر متر دی. د جسم د موقعیت لومړی بدلون x مساوي 0.3 متر او سرعت یې د تعادل په نقطه کې 3 متره په ثانیه دی. دې ته په کتو چې ساده نوساني حرکت او د سیستم زاویوي فریکونسي 15 رادیان پر ثانیه وي، د نوسان لمن محاسبه کړئ. پوښتنه مو در سره ولیکله؟ هو ساده. ډیر ښه. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، دا و د کتلې فنر سیستم او د هغې مثالونه. اوس هم د درس د یوې په زړه پورې برخې نوبت را رسېدله ده چې په دې صنف کې مو تر اوسه نه لرله. دلته یو فعالیت دی.
دې لپاره چې په کتلې فنر سیستم ښه پوه شئ د فیټ له سیمولیشن څخه په کار اخیستو یو کوچنی فعالیت ترسره کوو، خو دا طریقه له پخوانیو طریقو لږه بدله ده. سیمولیشن یا فیټ د تخنیکي ډلې لخوا په انګلیسي ژبه جوړیږي او بیا د صنف ښوونیزې خپرونې کارکوونکو لخوا په پښتو او دري ژبو ژباړل کیږي. تاسو هم کولی شئ د دې سیمولیشن څخه ګټه واخلئ. دا چې څنګه کولی شئ په پښتو یا دري ژبه کې له اړوند سایټ څخه یو سیمولیشن پیدا کړئ، تاسو ته یې درښیو. پام وکئ. لومړی fit.colorado.edu ویبسایټ پرانیزو او د سیمولیشنز برخه ټاکو. ورپسې ترانسلیټډ سیم یا ژباړل شویو سیمولیشنونو ته ځو او دلته پښتو ټاکو. څنګه چې تاسو ګورئ په پښتو ژبه ژباړل شوي سیمولیشن یې موږ ته راوښودل. دلته د مضمون یا سبجیکټ له برخې څخه فیزیکس ټاکو. اوس موږ ته ټول هغه سیمولیشنونه راښیي چې د فیزیک اړوند وي. دلته د کتلې او فنرونو برخه ټاکو. د کتلې او فنرونو سیمولیشن کې 4 فرعي عنوانونه لرو چې زو سریزه ټاکو. دلته 2 فنرونه لرو چې د دې فنرونو ثابت په خپله خوښه ټاکلی شو، یعنې دلته دا لږ کموو او دا هم کموو. همداسې دلته موږ مختلف وزنونه لرو چې 50 ګرامه، 100 ګرامه او 250 ګرامه دي. د هوک له قانون څخه پوهیږو چې څومره کتله ډیره وي هماغونه به فنر ډیر کش شي. اوس راځو دلته 2 وزنونه زړوو. چپ کې 100 ګرامه او ښي لوري ته 250 ګرامه او سرعت هم ورو کوو. تاسو دلته ګورئ چې 250 یا 250 ګرامه کتله ډیر کشیږي. اوس به د دویمه برخې خواته چې ویکټورونه دي لاړ شو. دلته د ویکټور لوری، سرعت، تعجیل، قوه، د کتلې تعادل او داسې نور جزئیات ګورئ چې د ټک کولو وروسته یې ګورو چې څنګه تغیرات کوي. ورو حرکت ټاکو او راځو یوه کتله په فنر کې وصلو. دلته سرعت په زرغون رنګ باندې ښودل شوی او همداسې تعجیل په زیړ رنګ چې د یو بل مخالف حرکت کوي. تاسو ګورئ همداسې د جاذبې قوه په سور رنګ چې جهت یا لوری ښکته خواته ده. دلته آبي ویکټور بیرته ګرځونکې قوه راښیي چې لوری د فنر د حرکت مخالف وي. همداسې موږ دلته کولی شو چې د فنر ثابت په خپل زړه وټاکو، یعنې یا یې ډیر کو او یا یې هم کم کو. استاده څومره په زړه پورې و؟ هو زیارجانه، د سیمولیشن په مرسته موږ کولی شو فزیکي فعالیتونه د ټکنالوژي په مرسته ترسره کړو. اوس راځئ چې درېمې برخې ته یا انرژي خواته لاړ شو. دلته د وزن وصلولو سره تاسو به د حرکي، پوتنشلي او میخانیکي انرژیګانو بدلونه وګورئ. نو راځئ چې دا کتله فنر سره وصل کو. تاسو ګورئ چې د فنر د حرکت سره دلته په دې ګرافونو کې حرکي، پوتنشلي او میخانیکي انرژي بدلونه کوي. څنګه پوه شوئ؟ ډیر ښه، زما خو ډیر خوښ شو. ګران لیدونکو، تاسو هم کولی شئ د سیمولیشن لپاره دا سایټ پیدا کړئ او ورته فعالیتونه ترسره کړئ. زه خو له دې وروسته د درس ټول فعالیتونه دلته ترسره کوم. ګران لیدونکو، په دې درس کې په کتلې فنر سیستم ښه پوه شو او د هغه ځانګړنې مو وپېژندلې. اوس په دې پوه شو چې یوه کتله د بیرته ګرځونکې قوې په مرسته څنګه منظم حرکتونه تولیدوي. موږ پیریود، خطي فریکونسي او زاویوي فریکونسي مفاهیم توضیح کړل او موږ په دې پوه شو چې دا سیستم د موټرونو په جمپن سیستم او میخانیکي ساعتونو په جوړولو کې څنګه کاریږي. اوس تاسو کولی شئ چې په ښه توګه ساده هارمونیکي حرکات په فزیکي سیستمونو کې مطالعه کړئ. ښه، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. اوس به د درس مهمو ټکو ته یوه لنډه کتنه ولرو. تاسو سکرین ته پام وکړئ. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د کتلې فنر سیستم یو فزیکي موډل او د یو فنر او کتلې درلودونکی دی چې د نوساني حرکت د څېړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. پیریود هغه وخت دی چې د کتلې فنر سیستم پکې یو بشپړ اهتزاز ترسره کولو ته اړتیا لري. د پیریود واحد ثانیه ده. پیریود په لاندې فرمول محاسبه کیږي. T = 2 پای جذر M پر K. خطي فریکونسي په یوه ثانیه کې د کتلې فنر سیستم د بشپړو اهتزازونو شمیر دی. د خطي فریکونسي واحد هرتز دی. خطي فریکونسي د لاندې فرمول په واسطه محاسبه کیږي. F = 1/2 پای جذر د Km. زاویوي فریکونسي په هر ثانیه کې د زاویې د بدلون کچې ته ویل کیږي چې په نوساني حرکت د کتلې فنر سیستم زاویوي سرعت ښیي. د زاویوي فریکونسي واحد رادیان پر ثانیه دی چې د لاندې فرمول په واسطه محاسبه کیږي. اومیگا = جذر د K پر M.
ګرانو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه ویاړو چې د صنف ښوونیزې خپرونې له دریسې ستاسو په خدمت کې یو تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو ښې چارې